پر فرضي کارغړنه کرښه د غلام خان تجارتي لار د پاکستان پوځي رژیم سره د وروستیو نښتو وروسته دغه سوداګریزه لار د پاکستان پوځي رژیم د تجارت پر مخ وتړله. په دغه لار کې ایسارې ټولې لارۍ په انګورو، مڼو، پیازو او بانجانو بار دي چې تعداد یې له زرو اوړي. افغان تجاران او د لویو موټرو چلونکي وایي له تیرو 10 ورځو راهیسې د پاکستان پوځي رژیم له لوري دغه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ بنده شوې چې دوی ته هره ورځ میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي. د تجارانو په خبره دا چې په افغانستان کې د تازه میوو وخت دی، ډیری لوی موټر په انګورو او مڼو بار دي چې هره ورځ سلګونه منه میوې خرابېږي او د څارویو د خوراک کېږي. دوی پر دواړو حکومتونو غږ کوي چې تجارت له سیاست لرې او ټولې سوداګریزې لارې د سوداګرۍ پر مخ پرانیزي. د ټوله ډاکا دو د مڼې ول ګاډي وی لوړ دي، د ټماټر ول واپس شول، یې بزنه و به د بینه وکړل لوړل، پیوز وی لوړ دي، پیوزا بینه کړي دي، میشته ډیر سخت تکلیف ته سخت تاجرونه ته کاروباریونه ته سخت نقصان ده. میش دوی سره حکومت ته سوالیا کی اپیلیا وتا کی چې میش د دمره چې د کیم بور ګاډي دي دا د خلاص کو نیره چې کله دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غال یار دوسی ورسی وي د روډونو باندې ولاړو د نورله سر روټي تکلیف هم دي، د وبو تکلیف هم دي، د لارې تکلیف هم دي، مالونه ټول خراب شو. دا وګورئ نه دا مونږ ګاډو نه وغورځول، داسې دنیا مالونه دنیا ګاډي کوم مالونه خراب شوي، ورځ کروڑونه روپه تاوان روان دی دماغ باندې. نو اوس دغه مو شو وربند مو شو په کار چې لارې کلاو شي. دلته ځینې موټر چلونکي وایي کله چې په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیو سیزن را ورسیږي د پاکستان پوځي رژیم پر تجارتي لار بنده کړي چې په دې سره هر کال سوداګر میلیونونه افغانۍ مالی زیان ویني. دوی هم د تجارتي لارو د پرانیستلو غوښتنه کوي. بانجان انګورو ټولو نه وبو به د ټول خراب شو، مینه ورکو کورنو چې داره کې وبو نه پیدا کیږي، لمنځه یو نشته مړی نه پیدا کیږي، در بداري کړي تله د چې موږ د خپل لیار خو چې د انګورانو په ټیم کې د موږ لیار نه بندوي، ټول انګورانو چې تباہ کړو او ټول پیاز، ټماټر، انار، انګور دا مخامخ کته ویني دا موټر ټول انګور دي، کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډرایورانو ته موټرو ته ډېر غټ تکلیف ده، تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. د لیار باید خلاص شي، خلک ته ونه نه ورسي او د نقصان نه ورسي. خو به دا وی د لیار خلاص کی څنګه دا وخت کې پاکستان باندې لیار سمېږي د سبزی په وخت کې ورته مې کی مشکل جوړ کې ورته مو د سبزی ټوله تباہ او برباد شي. د خوست ولایتي درابیا وایي چې افغان حکومت د پاکستان پوځي رژیم سره په خبرو بوخت دی او د هوکړې وروسته به ټولې تجارتي لارې پرانیستل شي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په فرضي کرښه کې جګړې رامنځته شوې دي. د دغو جګړو له امله پاکستان ټولې لارې د افغانستان سره تړلې دي. د پاکستان لوري ته هم او د افغانستان لوري ته هم په سلګونو بارونکي موټر ولاړ دي چې هره ورځ سوداګر د میلیونونو زیان ویني. په دې مورد باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څېر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي. د افغان پولیسو ځواکونو او ترڅنګ د پاکستان پوځي رژیم ترمنځ چې کومه جګړه پیل شوې وه د پاکستان پوځي رژیم د هیواد سره ټولې ترانزیټي لارې تړلې دي چې د هغې له جملې د غلام خان بندر لار هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د افغان پولیسو ځواکونو د کمیسرۍ د معلوماتو له مخې دغه لار د پاکستان پوځي رژیم له لوري تړل شوې ده. د دغه لارې په تړل کېدو سره افغان سوداګرو مالي زیانونه لیدلي دي چې ګڼ شمېر تازه میوې د افغان خواته ایساره پاتې دي او ټولو سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسېدلی دی. شیرین درمان، ژمن رادیو ټلویزیون، خوست، غلام خان.